السلام علیکم حکمت الله یم. سید احمد شهید په 1786 کې پرای بریلی په انډیا کې یو علاقه د پاغه پیدا شوی په د شاه ولی الله او د زوی شاه عبدالعزیز پیروکار او مرید په 1812 کې د نواب امیر د ټانک چې کوم رولر و دغه په پوجي جنگجو ولو نو دغه پوجي جنگجو چې هغه استعفا په دی واجب باندې چې د پر بریټیش باندې یعنی پر برتانیې باندې پر فوج باندې دغه پر حکومت باندې حمله نه کوله ولې دغه چې ظلم بیخي ډیر زیات په پنجاب او په ان دبليو اف پی کې دغه چې ظلم ډیر زیات او ټیکسیز ډیر زیات او په دا وجه باندې چې پر هغه باندې حمله کوله نو د هغه پرې شو ایرالي و شاه عبدالعزیز ته شاه عبدالعزیز لراله دغه پیروکار جوړ سلو دغه په خدمت کې دوره شپې ترول شو کړي او ودته جهادي مومنت په دې باندې ورتل کېږي د کوم ژوند ټوټل چې ټوټل جهاد چولو په جهاد په ځوند کې او کوشش د جهاد لپاره کړی دی چې پاغه کې د کم د سکانو رنجیت سنگ سو یا بریټیشو داغو خلاف چې کم جنگو پاغه کې د تر ټول مخ ولو او اخر دا سیستم هم رالی چې پاغه جنگ کې د شهید هم سو په دی واجب باندې د سید احمد شهید ګل کیږي او د ځوند چې کم سټرګل دی و دې ټول کې جهادي مومنت ولې په د پزوند کې تر ټول مهم چې کوم سټوریز دي هغه د جهاد په اړه کې دي هغه په دې واجب باندې چې په کنډیشن جو د مسلمانانو د په داور کې هغه دا په خاص کر کې په ان دبليو اف پی کې چې وس کم مټ کې پی کې ورته خیبر پښتونخوا او پنجاب هغه کې د رنجیت سنگ د سکانو ګورنمنت ول ډیر زیات هیوی ټیکسز پر مسلمانانو باندې ډیر زیات ظلم نو د کوشش دغه شی ولو چې د داخله خلکو خلاف جهاد وکول سي جنگ وکول سي او مسلمانانو خپل یو مذهبي ازادي د ورته ملاو سي نو د لپاره د یو د سټرګل او کانسپټ د جهاد چې د خلاف جنگ وکول سي نو په دې ټیم کې د ایران د شاه عبدالعزیز پیروکار جوړ سو په دغه په هغه په سربراهي کې د جهاد لپاره کوششونه جاري وساتل نو چې په 1826 کې د ورجن سنگ ته دا دغه ورکوي دعوت ورکوي چې د اسلام قبول کړي او د کوشش ټارګټ هم چیرته رنجن سنگ د رنجن سنگ خلاف چې د جهاد د سره شاه اسماعیل سره د مولانا عبدالحی سره د بیا شپږ زره فوج تیاری وي او چې کوم شي دغه د سید احمد د شپږ زره فوج جنگجو چې کوم دي جهادي چې کوم دي دا شاه اسماعیل او مولانا عبدالحی تیار کړی دي او د بیا ولر سي د برصغیر مختلفو کنجو ته ولر سي دوری او خلق ته د جهاد دعوت ورکوي د سکانو خلاف نو د ځان سره ډیر زیات فوج جوړ کړي بیا په 1826 کې راسي په نوشهره کې دوری هډ کوارټر جوړ کې دوری پړاو واچي مین ایونټس چې کوم سوي دي یا واقعیت سوي دي هغه د چې ورجن سنگ ته د دعوت ورکړي چې ته به جنگ ته تیار یې ک اسلام قبلوي نو په 1826 کې د په اکوړه پر مقام د خلاف جنگ کیږي چې سکان لیډوي بوتسنګ لیډوي نو د وسکان ته شکست ورکړي دا وګټي بیا بل جنگ کیږي پر هزاره باندې مسلمانانو ته بیا جنگ وګټي نو دا داسې چې د مسلمانانو تقریبا د 80000 سونه سی بیا تر 1 لک پورې د مسلمانانو چې کم تعداد د جهادي د ډیر زیات ولیدي پر اکوړه باندې جنگ د بوتسنګ سوګټي او پر هزاره باندې جنگ وګټي بدی کې د مسلمانانو ډیر زیات حوصله افزایی وسی نو د مسلمانانو د تعداد کم دي ډیر زیات سي بیا د ټیم د سرازي څو ټیم بعد یعنی یو کال بعد په 1800 یو کم دیرس کې د ان دبليو اف پی یعنی وس په دادن نه دا ورکی کې چې مرتوی یو دغه کم گورنر دی یار محمد هغه راولات سي و سید احمد شهید ته زار ورکی بیا یار محمد ونیول سي سید احمد شهید ونیسي بیا ول مړی کې بیا دغه بعد کې چې په د 1829 بعد کې بیا پر کشمیر باندې حمله وکي پر پېښور باندې حمله وکي د مسلمانانو ته شکست ورکول سي د چاغه چې دی گورنر وینچور سلطان محمد اورور چې دی هغه لیډوي د سید احمد شهید مخالف کم ګروپ شې دي هغه لیډوي د مسلمانانو ته شکست ورکول سي کشمیر او پېښور کې او دغه بعد کې بیا پر
پر هزاره باندې جنگ وشي دلته بیا مسلمانانو ته شکست ورکړي هری سنگ شکست ورکړي و سید احمد شهید ته بیا په 1831 کې بیا حمله پر وکړي پر پېښور باندې په 1831 کې دا ځل چې دی سید احمد شهید د جنگ وګټي پېښور قبضه کړي نو په دغه پېښور کې بیا د راولر سي چې دا جنگ وګټي پر دغه علاقې باندې د شریعت نافذ کړي دلته څو میاشتې د لی دوه میاشتې بیا د سلطان محمد چې د یار محمد روډ چې کوم هغه چې دی بیا جزیه ورکړي د اطاعت قبول کړي بیا چې په 1831 کې په 31 کې د ولاړ سي پر بالاکوټ باندې دلته د شیرسنګ سره جنگ وکړي د شیرسنګ سره په 1831 کې د شیرسنګ سره څنګه وکړي پر بالاکوټ کې دلته پر دا ځای باندې د مرسي د ګرد کسان مرسي او دا مومنت چې دی و پای ته ورسیږي مومنت ختم شي یعنی په 1831 کې پر بالاکوټ پر میدان باندې شیرسنګ سره د جنگ وسی په دا ځای کې د شهیدان چې د ټوټل زیات کس تر چې کوم اکټیو کسان دي زیات کار کسان کې مړ شي او جهادي مومنت ختم شي تاسو په ځکه په سوال دغه شی راځي چې سره د شي سوي دي نو د جهادي مومنت بیا ولې ختم شو هغه په دې باندې ختم شول چې په مسلمانانو کې چې کوم هغه حوصله افزایی او هغه ختم شول په دې کې بیا د یار محمد چې کوم د مسلمانانو یو ګروپ له هغه د سرغداري وکړه بیا چې کوم شاته لاندې چې کوم کسانو ډیسپلز راځي یا سکسیسرز راځي داسې کسانو چې د یو مومنت پر مخ پیولې وي هغه روح هغه جذبات او هغه فیلینګز او هغه ایموشنز بیا په مسلمانانو کې نو سپاته چې د جهادي مومنت شاده پر مخ پیولې وي ځکه جهادي مومنت شو د شارټ ټرم مومنت ولو د جهاد لپاره چې د سټوري په شکل کې تاسو واوریدلې نو امید کوم چې پر جهادي مومنت باندې یا د سید مشید پر ځوان باندې یا په دغه په مومنت باندې تاسو سر خلاصوي د نور ویډیو کتل لپاره د چینل سره پاتې سي الله حافظ